د یو قبر سره جماعت باغې کې کوم امام به چې ورغی د تختیده به ما یو نه ما تپوس وکړو چې هلته ته دې ولې راو تختید تا ته خو ډېره تنخوا میلاوې ما ته مولانا صاحب په خدای مې دې قسم چې شپې به سملاستم دې قبر نه به د سپو غپا راوته داسې غپا به پکې جوړه شوه چې ما باید چې ګردا سپي په جومات راوخته ما خوري نو ته ځکه وتښتېده نو موږ به په قبرونو کې هم د سپو په شان راغلو دا خو چې چمدېږي واقعات دي چې د قبرونو نه ښکرول لړمان راوتي خلکو لیدلي دي خلکو نه دي ما لیدلي ما او که چا ټک وکړه نو بوزونه یې ولی خیمم تاسو پوه شوئ عزیزانو عرض مې دا و چې زمونږ مرګ په خدای خبر چې څنګه د ایمان دولت ځان سره وړل په دې زمانه کې دا سوچ مه کوئ دا تصور مه کوئ موږ به د ایمان دولت سهار هلک تپوس وکړئ چې نو تماچې جوړوم هلته استاد راته وایي چې دا ګټه حرامه ده مال هغه استاد دی چې کوم ځای امام دی د هغه علاقې خلک پوډر خرڅوي چرس خرڅوي یتیم خرڅوي غلې کوي ډاکې کوي اجرتي قتلونه کوي نو استاد ته وایي چې ته څه قلبې کوې دغه خوراک پته کې خدای دې خانه خراب زمونږ د مردار خوړو امامان یو زمونږ ټول خوراک مردار دی زه اوس ویلی شم چې دې جومات ته هلکه دا روټۍ مې راوړې ده دا دې په حلاله ګټلې که په حرامه دا ویلی شم خو چې راوړې بس پلته یې ورته وویل چې زه په تندر دې ولګي اوس څه چل کوې عزیزانو خفه نشئ که تاسو جهنم ته ځئ نو مونږ به هم سرداران یو زه دا ویلی شم پادیره چې دا پلیت د جنازه زه نه کوم د ژوند ما ته معلوم دی د دې حرامي نکاح زه نه تړم د ده زندګي ما ته معلومه ده دا مونږ ویلی شو نو په وطن چې د ګنګۍ سیلاب راشي د ګنګۍ سیلاب نه جومات هم نه بچ کېږي او نه تې ملا بچ کېږي او نه تې پیر صاحب بچ کېږي پیر صاحب په خلوت کې ناست و لوی واسکټ یې چولی پیر صاحب دوا نه به مې نه وباس او د غلا پیسې والا ورکړي ورته لاس اوچت کړي چې خدای دی د خنزیر بچی نور هم لوی خلک بچ کېږي نه لار هغه خلق لار اوس مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه غوندې به څوک چېرته پیدا کړي جنازو سره به نه تلو بلکل طالبان ورته حضرت ولې ویل زه چې روان شم جنازې سره مړي ته وګورم نو ایمان ورسره نه د ایمانه روان ما ته کشف وشي د هغه د جنازې نو د هغه سره ایمان نه وي نو زه د بې ایمانه جنازې نه نه ځم حضرت لاهوري به کوم ځای نه پیدا موږ خو په 2 او په 5 روپۍ د 8 واړو جنتو ټیکټ ورکړو عزیزانو عرض مې دا و چې سبحانک اللهم یو سبحان بس که د دې په وزن پوه شوئ سبحانکه د دې په وزن پوه شوئ په خدای قسم چې ژبه به م بله خبره بیا ونه کړي د یو سبحان الله په وزن که پوه شو د بخاري شریف اخرینی حدیث دی اخرینی چې بخاري پې ختم شوی هغه وایي 2 کلمې دي 2 کلمې
कलिमतान खफीफतान अला लिसान सकीलतान फिल मीजान। दो कलिमे दी په ژبه ډېرې آسانې او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتې د میزان تله چې ستا نیکي او بدي تللی شي نو دا دوه کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکۍ په تله کې به واچولی شي. کومې کلمې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په ژبه ډېرې آسانې او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کېښودی شي. بجای د دې چې زمونږ خولې نورې خبرې کوي نو دا ژبې ولې په دې نه عادت کوو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بلم لا څوک شته چې د هغې پاکي څوک بیان کړي؟ څوک شته؟ مونږ خو یې بیانو. مونږ خو که د اوقافو وزیر دې جومات ته راشي ورته وایي وزیر صاحب دا ځای ستا د خپل قابل چرته چې ته خدای راوست. اوقاف وزیر ته وایي چې اوقاف وزیران شپه ورځ د سود د زکات پیسې تقسیم شپه ورځ مردارې او پلیتې او ګندګي ده. وایي دا ځای چېرته د دې قابل و چې ستا اختې مبارکې ورته راشي. هغې وجه څه ده چې درکې او نواز شریف که چېرته راغی واه واه راشه که یې ګورې بجلیګر ملا به څوک پپړو راټینګي و نواز شریفه قربان دې د دې خویه مخ نشو ستا دا خویه مخ الله مې تی کروڑ ځله قربان خو که غلامې ساک راکړه خو ستا د دې خویه سر نه قربان شي. دا داسې قوم او دای ملیان عزیزانو چې مونږه زه درته دا دې پورې وایم چې غله په لاره روانو نور غله ناست نو چا ناست هغې ورته لکه څوک یې ویل چې څنګه یې دغسې یو څه مې وویل خله ښځه غلو نور غلو ته اواز وکړو چې څوک یې ویل چې څنګه یې دغسې یو مطلب دا و چې غله تاسو مې او غله مونږ مې نو ماما چې څنګه یې دغسې یو. پرون مې د مولانا ته ویل دا زما خبرې ګرانې شوي دي خدای خبر چې دا خلک پې پوهېږي ټوکرای به ورسره کېږي. دا په دوی د خدای پاک د نوح علیه السلام طوفان راوړي چې هلاک شي دا قوم. دا د هدایت قابل نه دي او نه به دوی نه پس دې رسیل قوم ته هدایت کی. دا ذلیل قوم دې ته هدایت وکړي نو چې څومره حرامتوب دی نن ته ګوره په غریبو څومره او خدای پېژندلي په ځای چې سهار راپاسې د سپي غوندې سپېږمې راکاږي چې خدای چېرته مرداره به یي او که به وي. عزیزان عرض مې دا و چې دا خدای مونږ پرېښی دی او بنده مسره کړی دی نو په شرمونو وشرمېدو او رسوا د زمانې شو. اوس پیران صاحبان خو ښه خلق دی که ورشي ورته وایي چې نه جي بېګاله په خرس ورېږمه دعا راته وکړم درته دعا کړي ای خو په دې ډب نه دي که ورته بېګاله د چا په کور ورځمه لوټ کومه هم دعا کړم خدای دې کامیاب د غله د شپې زیارت ته ورشي وایي بابا ښه جنډه بدله راوړم او غلاف به م در باندې واچم شپه مې کامیابه شوه. او داسې دغه پیران تاسو نه کړ چې د بېنظیرې په حکومت کې ورته لوی لوی ګیرې او دا ځانونه برش کړي وو او ورته ولاړه وه سینګار کړی و تقریر یې کوله د پیران صاحبان ورته ناست وو که نه خاورې م په سر وې خبر ته نه یې نم لیدلي دي دلته راغلې وه دې ګورمنټ هاوس ته هم مونږه ګیرې میرې ګومنځ کړې وې داسې
ورغلی توفیم ولا ورکړي د کتابونو هغه ته توفیق د کتابونو سزا قربان دې شم جنای ول خدای دې کامیاب نه خدای نو توس ما ته وایي چې دا د قوم مشرانی چې د ښځې نه ډېر چاپېر ناست د ښځې دام خلق اوس قرآن څه ویلي زه خو دا غلطه خبره نه کوم که د چا په زړه کې غشي نه نوځي خدای دې ګولۍ نه نباسي قرآن څه ویلي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبره دې مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ نو سترګې ښکته وغورځوئ ورته به داسې ګورئ نه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن او خذو ته ووایه چې سړي وګورئ نو تاسو هم سترګې ښکته وغورځوئ اوس زمانه داسې ده شیخانو صاحبانو ما په ایمان دی چې چینی وګورئ ته به سترګې ښکته وغورځوئ داسې په کیس سترګې ور ومنډي اوس قرآن څه ویلي او مونږ څه قرآن وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ښځه چې وګورې سترګې به ښکته کړي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او ښځو ته ووایه چې تاسو هم سړي وګورئ نو سترګې ښکته کړئ اوس په دې وطن کې ګرځئ د سړو حال هم ګورئ او د ښځو حال هم ګورئ نو دې ملک او دې قوم ته به خدای خاوره څنګه ښیي چې د کوم قوم دا حال چې د قرآن دفعات اوس قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دا قانون دی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دا قانون دی ٹھیک ده کوم قوم چې په 24 ګنټو کې 24 ګنټې د خدای قانون خپو لاندې پایمالوي هغه قوم ته به خدای د رحمت په نظر وګوري رحم به پې وکړي کرم به پې وکړي چې هغه رالیږلی قانون ته خپو لاندې پایمالوي خدای وایي داسې مه کوه او ته کې نو ته د خدای بنده خو نه شوې که ته د شیطان بنده شو چې د شیطان بنده شو نو خدای وایي زه شیطان پوهېږي او ته پوهېږې نو ما نه څه غواړې ښه ورځ خو به زه هغه چا له ورکوم چې زما بنده وي چې زما بنده نه وي زه هغه له ښه ورځ ښې په دوربین کې هم نه ښې که تاسو وایئ چې دا خلکو له چې ورکړي ښې ورځې دولتمند او کروړپتیان او لکپتیان او حکومت الله دې د دغه ښې ورځې نه ساته غلام اسحاق له خو خدای ښه ورځ ورکړې ده که نه د پاکستان صدر ده که نه څه الزام یې په زوم ولګېده دی په ټوله دنیا کې وشرمېدو که نه نواز شریف له خو خدای ښه ورځ ورکړې ده که نه شریعت بل یې پاس کړو سهار له یو لویه امبرسرای میخه اډوایزره واغسته سیدا عابد حسین په شرمونو شرمېدو په دنیا کې دا نور به هم درته لمبر په لمبر وښیم دا ټول خدای شرموي لمبر په لمبر نو کوم سړي ته چې په 8 سره کړي چرګاني او پې لګېدلی د رسوایۍ او د شرم لیبل وي دا چرګ به وله خوند ورکړي نه کوم سړي ته چې پروت خوټ کېدلي دال وي او د کور او د ځان حیا او عزت یې جوړ وي هغه باندې هغه دال د معتبرو د چرګانو نه خلی تاسو پوه شئ په خبره
هغه خدای په ذهني قهر اخته کړي په ذهني عذاب نازل دي الحمدلله مونږ ته خدای ذهني سکون نصیب کړي مونږ د خپل کور سهار وټای یشیدلی دال والله که د سرمایه‌دارو په چرګانو زه د ودونو مدونو ته چرته عمر کې متلی نه یم نو یو ورځ راته چا وی چې یاره ښه خوراکونه یې ته ولې نه ځې ما زه د بچپن نه د ښه خوراک عادت نه یم بچپن ما ټول عمر سړی روټۍ او ټکېدلې مرچکي خوړلي نو کوم شي باندې چې سړی عادت نه یې په هغې ته هوس هم نه کېږي خوړل او دې ودونو کېنئ راپاڅئ راروان شئ لږ صبر وکئ هلکه هلته لاړ شئ هلکه وریجې راوړه هلکه غوښه راوړه داسې د سپو غوندې به م سپېږمې نیولي چېرته به وریجې خلاصي څوک په زهرو ماڼه شي خو کور وخورئ که نه بنیاد هم نزه داسې ډلې ډلې به را خلاصې شي او سپېږمې بهر تیارتې کوي چېرته دی دا واندلی راوخت یان چې دې ودونو ته څوک ځي او زما وس پې ورسي چې دواړې خپې تې غوڅې کړم او عمر لږې بونډې کړم چې رانه بیا چېرته لاړ نه شي دا ودونه د تلو قابل ووایئ تاسو که د سړي زامن یې دا د تلو قابل دا قوم د دې قابل دی چې ته واده له ورشي یا روټۍ له ورشي نو عزیزانو په رنګ رنګ زمونږ ملک او قوم خدای شرمولی دی په رنګ رنګ ځکه چې د پیغمبر سنت هم پرېښي دي د پیغمبر لار هم پرېښې ده د پیغمبر جوړ کړی قانون هم پرېښی دی د خدای مونږ پرېښي او د خدای په عظیم قهر ګرفتار تاسو که زړه کې داسې ګریوان کې سوچ وکړئ په لوی قهر اخته یې په لوی عذاب ګرفتار یې په ځان پوهېږئ نه ستاسو ژوند د لیوني خوب دی نه په خپله پې پوهېږئ او نه پې بل پوهولی شئ شیش محلونه ډېر دي تاڼم کمه یوه ده د دې علاقې یو چابړي والا واستوئ د فقیرآباد تاڼې ته چې دې علاقه کې د یو بلډینګ والا باندې دعوه وکړي چې دې بلډینګ والا زه وهلی ما یا یې رانه څه اخیستي دي یا څه ته دا خپلې منډې ګوره په تاڼه کې چې تاڼېدارې درکېدله شمیچ پیچ سره خان دی دعوه او که خان لاړو د غریب شکایت یې وکړ الله چې اسپایان ورپسې راشي او دا غریب یې بیا په لاره په کوم رنګ روان کوي اسپایانو ته مې خدای پېژندلي یې چې دا خدای درته ښه ورځ نه کوي که نه خدای پېژندلي یې روان کړی په کم رنګ او خان باندې چې دغه کور له څه چل دی تاڼه خبره ورسره نشي دا څه ملک دی دا څه وطن دی کچرو له ورشه مجسټریټ سره لږ چې غواړي هغه عدالت ته د سمن په ترو باندې نه راچالانوي لږ چې غواړي بیا څنګه راوستی شي کچرو ته د بوجۍ ځای نه زه دې څنګه راوستم چا نشي راوستی نو زه دې ولې راوستم دا ملک دی دا وطن دی دعوه یې وکړه وی زما د کور پرنانه غورځولی د عمر فاروق قاضي ابو عبیده
समन जारी को तामीर और मोमिनीन पसे चा अदालत का पेशा करता पेशा अदालत का पेशा अमीर उल मोमिनीन द काजी अबू उबैदा अदालत के पेश दासे वाला या अमीर उल मोमिनीन तांबादे दावा करे अपने अब्बास के दजमा द को पर नाला कर जोड़ेगा दे जवाब का कि अदालत का खिलाफ कार्रवाई करी अमीर उल मोमिनीन तब तो पैमान हुआ जब पाकिस्तान काजी में जियालत मां तकीशी जब ना तासरिश्तिया हुआ जमुन दादत किस्म लगे है देकर वो बच्चे जो बच्चे में जियालत अदालत का खिलाफ कार्रवाई खुदा से बका रखता ही का ना क्या गिरी ललान शुरू जिस पेर मड़ी जब शेख ने मड़ी रसूल दुआ कबूल करनी और जोड़ और सुरबी खलवाने स्वंदरी कल आयात कुर्सी बांधे लुटे दमो स्टेग मौत है कल सूरत यासीन शुरू कल बगैर शेखान आवाज की ना सका कहीं अरे का सपना उस मारे हीरा देखा ना शक गले उतरेगा कोर देवरान कोर दे दमीर दिन जुमा शक गले उतरेगा ना कहीं अच्छा कहीं ना कहा तपके द कब से ना दा नंबर ही जोड़े सीधा खान पर जनाजा के मां आवाज होता वल्लाह का गरीब जनाजा के मां आता आवाज हो बकरी है गरीब जनाजा न हाँ तब जाके वो पक्के मंडेरा मंडेरी सपना सचे दम के स्टेज मोटा चवारा वही दा पाया कुर्सी में लुटे दम मालवाड़ा जबाद खुदा पजात बांधने कसम चाचे पर दुनिया के द खुदा आओ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सरा आओ तो कुरान करीम सर यारा नन वकड़े दाखुलुटी दी कुरान वर्त पर खबर की बसर के दी अल्लाह चाहे खुदा करीक दी ना खबर जनाब रसूलुल्लाह ताला हुए के हबीबा पख्पल जात में दी कसम हुई चाची पर दुनिया की तो नहीं मन ले कि क़यामत के तशपारस किम न भय प्रेदमा पैगंबर की सिफारिश उसको मुंह घट महिला घट मुलारा वाला घट माना जो सुन रहा थी बदरी का अपने नहीं बदरी का अपने नहीं माँ एक घट मुलाई जनाजा की घट दोज़ख बजी दावा हो नाख्वार मुलाई तो जनाजा की कोरवान गवाम धड़न कही कहने कही धड़न चिदा जोड़ करे सिंगार करे रावली कर अल्लाह से खर्च का खैर आखे ना अल्लाह धड़न नहीं इन्नमल अमालु बिन्नियात जमाओ तमाम आमाल मदार के जाएगा पर नियत माने संगति की नियत आगा से बखैर और शर्ता पर आमाल बांधे मुरतब की वो जमा जिजान खबर डेरी दी गर्मी का डेरा खबर डेरी दी जमीयतुल उलमा इस्लाम नियत दादे ईमान दादे प्रोग्राम दादे चित्तरोगे वो आराम पदे मल्क के न किलू चित्तर सो पड़े द पाकिस्तान कानून बदल करेंगे दो लोग को सच्चाई बांधे राशि के करता हो 1.5 लाख रुपए लगेगी
هلکه ستا دا کونه د سرو زرو ده چې دې له داسې خټکۍ جوړی چې لاندې نه هم شیشه یي چې دا تخموری دې ښکاري په دې ټکۍ کې به درنه کلمې پرې کوم تاسو پوه شوئ دا تپوس خو مو که کنه انکوائری شروع ہے انکوائری شروع ہے انکوائری شروع ہے څوک انکوائری کوي چا څوک انکوائری کوي چې کور ته ورشي د هغه خېټه ومږي راومږي ملا له چا پټکی راوړو ور زما در سره چې کیس کړی دا پټکی په سر کې ډېر ښه دی بل ته چې پته ولګېد هغه غوا ورواستله چې کیس سټارټ شو ورته ویل استاد جي دا پټکی خو دې ډېر خوند کوي ویل بچیا خبر نه وي نه هله پټکی خو غوا وخوړ انکوائری والا چې ورشي غوا ورته ملاو شي پټکی وخوري انکوائری ستا په دې فورډ روډ باندې AG آفس دی اکاؤنٹنٹ جرنل کروڑونه روپے سالانه خرچ دی په دې دفتر په اخبار کې چرته ولیدې چې AG آفس والا چرته د پاکستان غل راټینګ کړی دی ټیکهدار یا ایکسین یا سپرنٹینڈنٹ انجینئر یا چیف انجینئر یا SDO چرته ولیدې اخبار کې ما درته ویل خدایم خوار نه کړه لږ عقل پیدا اوس بیا وروسته ناست یې الیکشن ته چې خدای کله به شروع کېږي چې دا پکې ګرځي راګرځي انشاءالله نه به شروع کېږي او خدای به نه کوي دا ارمان به مو نه که کېږي سرکاري مسلم لیگ ورته په ساکنو کې ناست ځکه مسلم لیگ خو د اسلام ټیکهداران دي دا پاکستان خو ابتدا کې مسلم لیگ سره اوس هم مسلم لیگ سره دی نو که ته خوشحال یې دا ټولې ډلې په تو کولئ بس ورملګري شئ که په خبره پوهېږئ دا جناح صاحب مسلم لیگ ہو دا پلانی صاحب مسلم لیگ ہو دا پگاڑا مسلم لیگ دے ہو دا خیر الدین مسلم لیگ دے ہو دا گلبدین مسلم لیگ دے ہو دا کنه دي نو که خیر چیک نه کنه مونږ څه ما یو سړی پرون ویل ضروره خبره وه زمونږ خو چټه جاری ده تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تاکہ کور روان شي زما کور آباد شي تاکہ مړی وشي جامو کپړه م راشي جوړه م راشي څلوېښت ورځې مې کور ته فاتحه م را روانې چټني ورسره وي پیاز ورسره وي ځکه چې د مړي بیا خوله پیکوي زما غوالنګه شي په څلوېښتمه جوړه هغه مړی لا ښخ نه چې بل مړی وشي بل ښخ نه چې بل شي بل ښخ نه ته به ګټې زه به څټم کله به د سرسایې شکل کې راکې کله به د قربانۍ د سرمنې په شکل کې راکې کله به د مړي په شکل کې راکې زمونږ خو چټه جاري ده که نه دي غم ستا دی خانه خرابه دا عزیزانو عرض دا چې قاضي ابو عبیده امیر المؤمنین ته چې جواب وکړه چې عدالت ستا خلاف کاروایي کوي هغه دې پرنالې د مسجد نبوي د دیوال باندې اوبه راتلې نو دیوال یې خرابولو ځکه ما وغورځوله ابن عباس ورته وویل چې دا پرناله چې ما لګوله نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم مې لګولې وه داغه د حکم لګولې هغه ته د مسجد نبوي دیوال نه معلوم چې تا وغورځوله قاضي ابو عبیده ورته ویل خبرې اوږدوه ما امیر المؤمنین فورا جواب کوه ورته ویل چې جواب یې دا دی چې دا پرناله رسول الله په حکم لګېدلې وه اوس به زه ورته کښېنم زما په اوږو دې دی سور شي او دا پرناله دې بیا په خپل ځای ولګي دا امیر المؤمنین دا قاضي ابو عبیده دا ابن عباس دعوه کوونکی موږ د ملک عدالتونه داسې غواړو موږ د ملک عدالتونو کې هغه مردار مخې کې ولاړې پلانې وغیره او وغیره راځم چې څه وغیره نه یې ورکړي والله که اواز درته دا وغیره نو زما عزیزانو
جمعیت علماء اسلام د فقیرانو د ملنګانو ډله ته خدای قسم کنه بینک بیلنس لرو نه پیسې لرو نه فنډ لرو وقتی طور چې څه پیښ شي چندې کوو یو بل نه خیرات غواړو او جلسې پې کوو جلوس هم پې کوو دغه زمونږ سرمایه ده نور څه نه لرو او الله دې لریم داسې وږي کماره شو والله العظیم که موږ نه دا چکې ووالی کړو که زه ما به داسې ګوګشتو اواز څه دي ولې بل څوک دی کوي نو دا ماړه خلق دا کیسې نشي نو جمعیت علماء اسلام دوه ارزنې دي دا یو خدا چې دا جنډه تاسو وګورئ دا هغه جنډه ده چې د دې ایجاد او انتخاب جناب محمد رسول الله نور جنډې وګورئ یا د امریکې نقل دی یا د برطانیې نقل دی یا د روس نقل دی یا د هندوستان نقل دی دا خالصه د پیغمبر جنډه ده تبرک دپاره یې په کورونو ولګوله ٹھیک شو تبرک دپاره ولګوله کلام بیا را بلای خود دغه شی پاس په ځان لګوه کېدای شي نجات درکوي وعدې ته صلاح دی دویم عرض مې دا و چې نیت دا وکړئ نیت چې یا الله زمونږ هر دوړ دود او هره منډه ترړه چې ده په دې ملک کې به خدای د دې جنډې لاندې د ملک د قانون بدلولو دپاره یې چې هغه ورځې خدای مونږ ته وښیي په پاکستان کې چې د پاکستان قانون قرآن دی او انصاف راشي سستا انصاف صدر صاحب چې جړل نو سستا انصاف ته قایم کړی هغه ورځې مې ولیده چې دا ریډو کې چې سبزیانې خرڅوي یا فروټ خرڅوي دا پولیس په مخه کوي هلکه ولې وایي سړکونه یې بند کړي نو ما ورته ویلي چې که دا ټول ملک دې ښځو بند کړی هغې ته غږ هم نه کوئ او دا غریبان چې روټۍ ګټي دي سړک بند کړی بیا په کوواټ کې یو پیپری غوندې وزیر و د هغه واده و نو هغې له شاهان روان نو کوواټ روډ ورته صفا کېدو چاله دا ګاډي لرې کوي شاهان تېرېږي چې په دې ګاډۍ سترګې ونه لګي نو مال پخدر ګوړانده شي چې دې غریبان او ګاډو والا په ووټ تاسو وزیران شوي نن هغه ګاډي شاهان روټۍ ته ځي او غریبان دې روټۍ هم نه ګټي چې بېګاله نهره شپه تېره په دې چوکیادګار کې د هلکان دي غریبان دنداسې خرڅوي یاران جمع او ونیسي نو مرګ له یې وویل لار دې وایي بند کړی ځکه چې چوکیادګار کې دا تورې سمې نشي تېرېدلی دا ستا ملک دا د ملک قانون دی که تاسو کې ایمان او غیرتي ریړې او هر څه لرې کوي د دې متبادل دې ته د روټۍ بندوبست وکړئ که نو عزیزانو دا یو دردېدلو چې ما ستاسو مخکې وي نه دروغ وایم او نه منافق یم که زما په زړه کې به هم د اقتدار هوس وي چې زه د پاکستان وزیر شم نو زما په اومې پېړۍ دې نالت یا د منبر شم زما په اومې پېړۍ دې نالت دومره زه ډېر کمعقل غوندې سړی یم خو دومره عقل راکې شته چې د نن نه مې په سبا نظر لګي منبران مې شرمېدلي ولیده نو چې کوم شی پرتوګیستلی وګورې ته به پرتوګو داسې پیمانې وایې تاسو چې د ضیاءالحق د سوري لاندې منبران شئ وزیران مې هم شرمېدلي ولیده والله چې زه وزیر وی او ریټایر شوی وی یا داسې علت راکړی وی په دا رستو طرف نو
که زما دا 2 ګنټې تقریر تاسو اورېدلی به مې زه داسې تمقل نه درد مې یو دی پړه کې او هغې دپاره راته واحده ډله جمعیت العلما اسلام ښکاري چې دې ډله کې تودوګي دي نهر دي غریبان قیصر روم تپوس وکړو د ابو سفیان نه چې په مکه کې پیغمبر چې دی دا څنګه سړی دی ویل داسې دی داسې دی ویل ډله یې څوک دي ویل ډله یې ټول د خدای وږي تږي او نهر او غریبان قیصر روم وویل چې په خدای مې دې قسمي د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې ډله د غریبانو غریبان یې ملګري که زه په مکه کې وی زه چې په کوم اوبو خپې وینځلې ما به هغه اوبه په سترګو کې اچولې نو د جمعیت د مقبولیت لوی علامه چې ده هغه دا ده چې ټول غریبان طالبان خواران مزدوران دا یې ملګري که دا غریبان مونږ نه چېرته ولاړ شي چړو میو پسې تلي شنو تورو پسې لکه مونږ خو ځان له ملا له وظیفې راغلې وې نو یو غریب راغی ملا صاحب وږی یم ویل وږی یم ټوکرۍ کې وظیفې پرتې ویل وږی یم ټیټې کوه کوتک ته لاس کړې ما مخکې یو چڼی ورپسې هغه ملنګ مخکې منډې وې ویل ما ویل ټیټ ټیټ څه کوې خوار شي وږی یم یو 2 ټوکرې راشه نو مونږ ځان له وږي یو دا غریبان چایو ما ورپسې تلي نور نه انشاءالله مونږ دا ټوکیان راغی ما ته دا یقین دی چې زه او تاسو خدای سره دا وعده کوو چې یا الله زمون ټول دور دب به دې دپاره چې د ملک قانون بدل شي ټولې منډې تاړې به هم دې دپاره چې د انګریز د لعنتي قانون نه دا ملک خلاص څومره چې وس یې هغه به کوو نوره نتیجه به خدای ته سپارو ستاسو دوا د 67 نه مدرسه کې مدرس وما بجلیګر کې امام وغیرہ په هغې ګزاره کوله 67 نه تجارت شروع کړه 2-3 تجارت کوو 70,000 روپۍ میاشت کور هم ځان ته جوړ کړی ټوکرې برېک ګرځو چې چا کم خوښې له 100 کنځلې ورته وکړو پروا یې نه لرم جنازې له کلار شم چې سړی ارامي نیت یې نه تړم ته پوه شوې چې ځه ورک شه خونه دې ورانه شه بقي دې هسې خدای په قبر یې اواز وشو ویل ټوله وایي چې دا ښه سړی دی مال واورئ تاسو دا قبر اوس بیا پرانیزئ که دی په 4 بول نه زما په دا مخ کې په 4 بول دی په قبر بغیر رسم قل ادا کی جا رہی ہے رسم قلون نہ کی ایمان اور عزم ب پیدا کے جو قرآن بتارا تو قربانے کے اور قربانے دے وقت تو قرآن لو ادا دا کہ دے مل قانون بدل مل قانون بدل نو عزیزان من تباہی من غرب تو خدای قسم که نه په منبرانو راټینګ نه په اسمبلو راټینګ راټینګېږو به په دې چې د ملک قانون قرآن شي تاسو وګورئ د سعودي عرب قانون قرآن دی کوم قسم انقلابات ورته جوړ شو الله پاک ټل کی غن نلاس غسل زناکار سنسارئی شرابی په دروغ د پاکستان شریف قدم چې وروګت شوی دی دوی اوس چرس وروړل شروع کړي هیروین وروړل شروع کړي پاکستانیانو هیروین تجارت کې عرب پتیان شو د ضیا حکومت په غبرګ وړون شي په غبرګو کښېنې چې لاس تپی او نظر دې نه لګي دومره خو وکړه که نه چې پرون یو سړی د لوږې مړ کېدو نن یې دا په 85 लाख روپۍ بنګله په اسلام آباد کې څنګه واغسته او دا په 75 लाख یونیورسټۍ کې څنګه واغسته او دا د 18 लाख روپۍ په بینس کې څنګه ګرځي دا تحقیق وکړه دا نن په یو کور راشئ چې درته وښیم
1.5 करोड़ रुपए लगे दिन 1.5 करोड़ रुपए पे यौ को सौरजों के मूल्यान पमखकड़ी और बेकौम तब अगर मूल्यान अमराजी इलेक्शन तब वलाड़ी बा कौम बवर सर मर गई वोट बवर से उस तासु वगिल पकार भी करना मैं तो खुदा बंदर साथ कल कर किस्ता करूं आला शरीयत बिल पेश करे मूल्यान उच्चे जोड़े तासु तबरान शरीयत बिल पेश करे शरीयत बिल जो पते विज्ञानी हुआ आया मदा शुरू चाला भी पेश करें वह पेश करें देखना मैं चाहता भी पेश करे अकबर गुरु से चाहता भी शरीयत बिल पेश करे तब सेनेट मेंबर है वह हो रहा है 10 सेनेटरान उसम बाकी पाते से सेनेट और सही पर सेनेट के परवेजियान ना द सेनेट मेंबरान परवेजियान भी परवेज अवसरे देखो पाकिस्तान के कि द पूरी दुनिया के मुसलमानों पर इत्तेफाक सरका कर परवेज द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का ढकोसली हुई थी यहूद दा पैगंबर हदीस दा दी यहूद ढकोसली दी अगर परवेजम पसनेट के नाश्ते और शरीयत बिल की आगामकार करें नमून हुई कि शरीयत बिल सोचा समझ स्कीम दे दियावलक कौम मशगूल चाला पसे वो बोला हुई मामा प्रेद हमारे वक्त तक भी सोचा समझ स्कीम दे दियावलक न दजियावलत पर तकरीर के मुआवरे तो छिदा असेंबली में सका मा तकड़ा कि शरीयत बिल पे के दफन प्रोतो मुआवरे दो वो खबर कभी पोए मालूमी की बात कि शरीयत बिल बता स्कीम हो मुला ले वर्करो मुला वाला अगर किरदार अदा खोलो तो 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए मंगा हो खबर बना माल पदेमल के गो नहरू फौजियान और मुलियान फौजियानम तस्पीक मुशो को मुलियानम शोरो शरेरा ताजो बेईमान के मारा में हकीश कौन दिमाग करी तो फिर पजाओ अब मंगराम मरे में से जोड़े ख्याल मारे के शरीयत बिल का क्या पेश करें तो सेनेट के भी पेश करें न सेनेट बोले न मंजूर है तो कौमी सिमले तक पेश करें और कौमी सिमले शरीयत बिल न मंजूर है न ताकि पगीत की नास्त वाली है कि रऊज़ई कना चट्टोल और तयौशु और चिकमा असेंबली शरी बिल नुरद पास कई कि द कुफर पे फाके लगे इतना कने राज़ई दावर तमा ऐलान हो कि राज़ई मुंग अंदर सारा मरगरी ना वो खुदा बखैर की अला टेलीग्राम ना वाती खुदा न मलतासो ते खबरें डोल के गाड़ा के चोले जियावलत पंजाबे डोल के जाके कैडे रनो यही अगर डोल गाड़ा के चोले तासो नफागत इस्लाम तेजी चली हुई ब्या वाव द्रे फितवे कुरान लगूरी दी द्रे फितवे वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फौलाइका हुमुल फासिकून फौलाइका हुमुल काफिरून द्रे फितवे कुरान लगूरी बचा के पलास की दमल कानून बदलावन और ने बदलई
دا ظالمان دي دا فاسقان دي دا کافران دي والکا ملا ته د بلې فطري ضرورت شته کومه فتوا چې قرآن لګولې ده چې د چا په لاس کې وي د ملک قانون بدلول او نه بدلوي دا ظالمان دي دا فاسقان دي دا کافران نو زما عزیزانو زما دا عقیده ده چې د ملک قانون بدل کړي دې دپاره نیت دا وساتئ چې الله زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو پورې مې د ملک قانون قرآن کړی وي که د ملک قانون قرآن نم شو الله به په قیامت کې تا په هغه ډله کې پاتې رونه د ثوابونو خبرې درته مونږ ډېرې کړو وروره که ملا علم چرګه یوړه که ملوا پخه کړه ایو ملا جماعت سره جوخ کورو که چرګه ملاله که خو بس جنت الفردوس ته ما ته وایې که دا دله ملک نه دی ته بایسکوپ د فردوس نامه ایښې وه زمانه ایښې دی که دا دله ملک نه دی نن ستا ټول ملک میوزک سنټر دی ټول ملک قدم بیرته میوزک سنټر دی قدم بیرته میوزک سنټر دی تاسو خدای تباه که بل روزګار نه درځي بل کار نه شي کولی قدم بیرته وګوره ویډیو ګیمونه د قوم بچي تباه کېږي لګیا د مور خښتک خرڅوي او ویډیو ګیم دپاره پیسې راوړي د مور خښتک خرڅ ویسیار کور ته یو سی 300 روپۍ شپه باندې نو لوندان ورته راټول کوي 10 روپۍ ټکټ پې ولګوي یو هلک به مانه ژوندی پاتې نه شي ته د ډنګ زوی ته ډلې ولې نن د هغه پښتنو په کورونو کې ویسیار چلېږي چې د کومو پښتنو د ښځو زړې ټوټې به م په ډېران چا نه شي لیدی بس راته چې مونږ پښتانه مونږ نو بیا له کوسانه زمانه والا پښتون پښتونې پکې پښتو معلومېدلی تاسو پښتو غیرت ورشئ کوچي بازار کې وګورئ پښتو غیرت ورشئ صدر کې دا ارباب روډ باندې وګورئ جنا سټریټ کې وګورئ ورشئ دا میاں اقبال پر مارکیٹ کې وګورئ یا ترچونی وګوره دې دغه ملک هم وزیر کړی هم زمونږ وزیر ما ته چا وایي دا هم وزیر شمال یو ښځه وه چې واده شوه د مېړه یې پوزه نه وه ښځه ورته ویل د مېړه پوزه دې نشته ویل چې اوس په قسمت مې دا بې پوزې دې خدای راخه کړي خو زه به څه دې ملک هم وزیر کړی تاسو به کته په انترخان کې د وزیرانو فنکشنونه به کېده چې وزارت نه لرې شوي دي یو فنکشن مو کته په انترخان کې چې دا سرکاري پیسې وې نو په انترخان کې فنکشنونه کول او اوس پوره غږۍ په کورونو کې شنې چای چاله نه ورکوي هی شرمېدله بې حیا قومي سملې ممبرانو بمبران سیبهي سملې بمبران تاسو پرېږدم والله کم پرېږدم او دا اوس چې کوم ودرېږي به زه سړي سړي ته به ګورم چې سړي زوی نه والله کې پرېږدم نور ته خو مې وس کې نشته د خولې ډزې خو پکې عزیزانو زموږ ملک څه عجیبه وایي قوم نه زه مطمئن نه دا قوم پرون تر
تاسو کتو د کارپوریشن ممبرانو د پاره د قوم سال جوړ کړي اوس په ایمان وایي چې د ملک ته د کارپوریشن ضرورت شته نه یعنی که د دې علاقې کونسلر نه وي نو د علاقه به تباه شي تباه به شي یا پخوا کونسلریزم نه و دا خو صدرۍ ټول ملک را مختصر کړی په 80,000 ممبرانو کې د ځان د بقا دپاره هغه سنت دوی ادا کوي لګیا دي اربونه کربونه روپۍ راشئ بجلیګر ملا وګورئ ما ته سار یو سړي وی ته انټرنیشنل ملا مال انټرنیشنل ملا وګورئ په لس مرلې کور کې یو چتي کې اوسېږي او د واک دا او د کارپوریشن غله وګورئ په ډیفنس او یونیورسټۍ کې د 75 लाख روپو په بنگلو کې راشي راشي मैं जनता को लगा ताकि को गई करना रاشي इंटरनेशनल मुला एक सरदा सिटी सबाब करोड़पति हुक्म जमको देशम जान बलक चुंबे तुम और सैदा बलारा बरावानी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से लगा रोज कोर देवरान शव न कर देगे रोज देना यार जगह से करते हैं जर्नल से बजरा वारम कजब वर्जम